علیکم ورحمت الله وبرکاته. د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د خاکران مرکزي لیسه ده. تاسې کتلی سئ که نه، دا په خیمو کې ماشومان درس وایي، که ګرمي که ژمی که یخي که باران که هر شی دوی دغو خیمو ته مجبوره وي. دا خاکران ډېره لویه منطقه ده، بیخي ډېر لویه منطقه ده. څلور خو لوی قومونه په دغه ځای باندې آباد دي: کادرخیل، مومنخیل، مزاخیل او جالخیل. بیا علي خیل او د اکا خیلو او د اندړو توخو ماشومان هم دلته راځي درس وایي، خو دلته ودانۍ نشته. یوه د ټانکۍ جوړه ده او یو څو امامونه جوړ دي چې دا هم د یونیسیف په مرسته جوړ شوي دي. نو د پوهنې ریاست هم دا خواست ده چې د خاکران خلکو ته، د خاکران ماشومانو ته دي باید چې ودانۍ جوړه شي چې دا داسې په خیمو کې درس نه ووایي. او ډېر انتظار وکړو، تیر 20 کاله 25 کاله کېږي چې په دې امید کې دي چې دلته به د مکتب لپاره ښه ودانۍ جوړه شي، خو بدبختانه اوسه پورې هېچا کول نه ده کړی. نو خدای دې وکړي چې د ما ویډیو تر معرف پورې ورسیږي او خدای دې وکړي چې دوی دا خبره جدي واخلي او په مثبت یې واخلي، منفي یې نه اخلي. زه منفي خبره نه کوم، کور ودان چې دومره کار یې وکړو، خو ډېر ښه به وي چې لږ نور کار وشي. ولې دا ماشومان د موږ آینده ده، د افغانستان آینده دي او باید چې آینده ته ښه زمینه برابره کړو چې موږ له نړۍ سره ځان سیال کړو. نو کور ودان، مننه.